خلای مو هیواد دی خلای هر خار دی جوړ لسرو غمایو دن پمیری هار دی جوړ لسرو غمایو دن پمیری هار دی هر غر د وطن مو زرو باندې بار دی هر غر د وطن مو زرو باندې. اوسنی افغانستان د سولې او امن نوم دی، د هیلو پرمختګونو او رغونې ژوندی اواز. دا خاوره چې کلونه د جنگ په لمبو کې لمنه سوځېده اوس د باغونو د میوو په خوږو وږمو خوشبویه ده. دلته په دې ځمکه شنه بوټي راټوکېږي، ثمر ته رسي او میوه نیسي. انار غوړېږي، مڼې د پخېدو په حال کې دي، د زردالو، شفتالو، خټکیو، هندواڼو او انګورو لمنه تر بازاره غځېدلې. دا خاوره د زحمت، خوارۍ، زیار، خولې تویولو او ښه حاصل استازې ده. دلته شنې دښتې دي او د غرونو لمنو کې د میوو خوشبویه باغونه. په داسې حال کې چې نړیوال بازارونه له بهرنیو شیانو ډک دي، افغانستان هم داسې څه لري چې نړۍ ورته ګوته په خوله ده او هغوی ته یې هم صادرولی شي. دا د افغان بزګر د لاس او زحمت خالص حاصل، طبیعي، تازه او وچې میوې دي. بزګر کری ورځ د وطن په ځمکه خوله تویوي، د خاورې هرې ذرې ته مینه ډالۍ کوي، ځکه خو دا میوې هیله بښونکي دي. نو ولس باید د خپل افغان ورور ملاتړ وکړي چې دا هیلې او امیدونه زوال ونه مومي. اوس د میوو موسم دی، ډېرې ثمر ته رسېدلي او ځینې د پخېدو په حال کې دي، ځکه خو د وطن د امن رنګینه فضا د خپل حاصل په خوږ بوی سرشاره ده. د سړک غاړې بازارونو کې میوې په پلاستیکي خلطو او کریټونو کې د پلور لپاره ایښي دي، څو هیوادوال یې په اسانۍ او ارزانه ترلاسه کړي. زه چې بازار ته ځم کوښښ کوم د خپل وطن میوې واخلم، هم ارزانه وي، هم خوندوري او هم د خپل وطن د لاس حاصل. دا چې افغانستان د میوې ډیر شنه باغونه لري، نو حاصل یې دومره دی چې د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ یې ډیرو لري نورو بهرنیو هیوادونو ته هم صادرولی شي، چې په همدې موخه د مسؤلینو له لوري ګړندۍ هڅې روانې دي. د افغانستان میوې طبیعي، ښې او خوږې دي، ځکه چې په خوږو او پریمانه اوبو له کیمیاوي دواګانو پرته تغذیه کیږي. نو د ښه بازار پیدا کولو لپاره یې باید د بهرنۍ میوې مخه ونیول شي او خلک له خپل تولید نه ګټه واخلي. د یو ملت د ژوند بقا په دې کې نغښتې ده چې خپل حاصل وپیژني، د خپل بزګر د خولو قدر وکړي، خپل تولید واخلي او خپل بازار پیاوړی کړي. که هیوادوال خپل کورنی حاصل واخلي، خرابېدو ته یې پرې نږدي، نو اقتصاد به 2 چنده لوړ شي. موږ باید د خپل بزګر او خاورې سره دا ظلم ونه کړو چې د بل چا حاصل واخلو او شخوند پرې ووهو. که مو له وطن سره مینه وي، نو بازار ته چې ولاړئ د خپل وطني حاصل غوښتنه وکړئ. دا به یوازې میوه نه وي، دا به د زړونو د رښتینې وفادارۍ نښه وي. راځئ دا وار د انارو، شفتالو، زردالو، هندواڼو، خټکیو موسم ته د خپل هویت په سترګه وګورو. دا یوازې حاصل نه دی، دا د خاورې آواز، هیله او غوښتنه ده. دا د یو خوارکښ افغان بزګر زحمت دی. دا وطن دی، خپل وطن، خپل حاصل. نو خپل حاصل واخلئ او د خپل هیواد په پرمختګ کې د ښېرازۍ او نیکمرغۍ یو بل پل پورته کړئ. هر غر د وطن مو زرو باندې بار دی، هر غر د وطن مو زرو باندې بار دی، خلای مو هیواد